جوړېدی فوج اول ورکوي پاکستان مات کې جوړ شوی دی او بیا یې وقایت اعظم ته دا هم ویلي ولو وقایت اعظم ته دا ویلي ولو چې موږ وتا ته یو څه خلک درکړي دي بیا وقایت اعظم دا وویل چې هغه ګرده کوټې سکې دي او سره څه په ټي وي باندې دا چلېږي چې پاکستان چې هم دی چې سپوږمۍ زموږ هغه خپل یې نه دی جوړ کړی زما خیال چې چینا جوړ کړي د دوی نوم یې خالي ورسره ورکړي د سره موږ خپله ازادي نه واخلو زموږ نوی نسل زموږ راروان نسل بل نسل به درته غلامان که تا دا وویل چې لرو به یو افغان پر ته ډېره بده لګېږي چې دا افغانان پښتون ولې سره یو کېږي او دویم که تا د ازادۍ نوم واخلئ پر ده باندې د ازادي ډېره بده لګېږي خبرې د پي ټي ایم ځوانان ویښ او راوځي دا خلکو ته ورښیي چې موږ د خپل وطن د خپل خاورې په نګ باندې ولاړ یو د دې مور په غوزي کې دومره شهیدان پراته دي چې سړی نومونه اخلي ماښام به سي خو بیا هم د دې وطن د دې خاورې هغه جاسوسان هغه خلکو دا پر ځان نه کسپره چې دا خاوره دا وطن لر بر افغان وطن دا د چا دی د چیش دپاره جوړ شوی دی او دا د کم ننګیالۍ د دې دپاره خپل ځان شهید کړی دی عزیزانو دا وطن هسې داسې نه جوړېږي چې خلکو وطنونه جوړ کړي دي او د هغه حفاظت به هم دا رقم خلک کوي لکه حریف شهید ارمان شهید نور داسې په زرو شهیدان او خلکو ته و ځوانانو ته دا در اوسه نه ده معلومه چې ازادي څه شي ده ولې په دې چې موږ ګرد عمر په غلامۍ کې تېر کړی دی که ته یې اندازه ولګوئ سهار چې موږ د کوره راوځو در ماښامه پورې موږ خپل ژوند په غلامۍ کې کوو یو هم داسې سړی نشته نه څوک دا ویلی سي چې ما د یو آزاده ساه کښلې نو زه بیا د کوره د راشنو کړمه هر سړی چې سهار که په پښو راوځي که پر سایکل راوځي که پر موټرسایکل راوځي که په موټر کې راوځي ما ته د یو هم داسې سړی دا مثال راکړي چې زه یا کوټې له تلم یا پشل له تلم یا لورلایي له تلم یا ژوب له تلم ما ته په لاره کې یو تور لنګی نه و ولاړ او د ما سې دا پوښتنه نه وه کله چې ته د کومې خوا رالې او چیرې ځې دا درګور د لوی د غلامۍ یو نښانې ده دویمه خبره عزیزانو د هغه کوره چې سړی شروع کړي بیا در ماښامه پورې تا در ننه پورې ما ته یو څوک دا مثال نشي راکولی چې هغه انسان دی پر خپل طبیعت او پر خپل چې دی څنګه ژوند کوي هغه رقم دی کړی ولې په دې چې دا وطن دا پاکستان چې اول جوړېدی فوج اول ورکوي پاکستان بعد کې جوړ شوی دی او بیا یې وقایت اعظم ته دا هم ویلي ولو وقایت اعظم ته دا ویلي ولو چې موږ وتا ته یو څه خلک درکړي دي بیا وقایت اعظم دا وویل چې هغه خو ګرده کوټې سکې دي او هغه کوټې سکې تر ننه پورې پر موږ باندې مسلطه دي ننم کې باعث خاندان بولے کہ دا کوٹی سکے بولے او کدا دا حکومت جاسوسان بولے دا ننم پر دے ملک باندې قابض دي او د دوی بالادستي ستا نو پی ټی ایم چې په کوم لړ کې جوړ شوی دی د شپږو کالو په لنډ مزل کې پی ټی ایم دا غواړي او پی ټی ایم به دا کوي ستوی پر توسط سره د ځوانانو په همت او د ځوانانو په طاقت سره هغه به د خپل وطن د خپل د بچي د سباوون دپاره او خپل د شپین ږیري خپل د خور د مور د حفاظت
د وطن ازادي اخلي. که موږ خپله ازادي نه واخلو، زموږ نوی نسل، زموږ ناروان نسل، بل نسل به درته غلامان وي. ولې په دې باندې چې موږ در ننه هم د ازادۍ خوب موږ ازادي لیدلې نه ده چې ازادي څه شي ده. د ازادۍ مثال ته د یو مرغه څه واخلئ. سهار وختي که څوک پورته کېږي، دا بلبل چې دی، بلبل سهار وختي ډېرې نارې ویي، او بلبل یواره په یوه درخته کې کښېني، بیا په بله درخته کې کښېني، دی نارې ویي. دا د ده ازادي ده. پښتون قام در ننه ازادي لیدلې نه ده. نو در دې دغه پورې چې زموږ چې کوم د عارف شهید رقم زموږ څخه چې کوم خلک جلا سولو او زموږ کوم خلک چې شهیدان سوي دي، هغه د ازادۍ دپاره شهیدان سوي دي، چې هغه د دې خاورې د دې ولس دپاره ازادي راوړله. او زموږ د دې ځای پر بادارانو باندې دا خبره ډېره بده لګېږي. یو که تا دا وویل چې لر یو افغان، پر ته ډېره بده لګېږي چې دا افغانان پښتون ولې سره یو کېږي. او دویم که تا د ازادۍ نوم واخیستی، پر ده باندې د ازادي ډېره بده لګېږي. ولې په دې باندې پر ده بده لګېږي چې بیا د ده دا اوس چې ملګري وویلې، زما خیال زبیر شاه وویلې چې بیا به دی جزیرې څنګه اخلي، بیا به دی دا نور پراپرټي ډیلران، دا دونه پراپرټیانې، دا دونه دولت، دا به دی څنګه جوړوي. او ته یو مثال څه درکومه، دوی د هندیا سره مقابله کوي. اوس د سارس یې پر ټي وي باندې یو شی شروع دی، یو څه شي ورته وایي، دغه یې جوړ کړي نن چې سپوږمۍ له موږ ځو، هغه هم خپل یې نه دی جوړ کړی، زما خیال چې یې نه جوړ کړي، د دوی نوم یې خالي ورسره ورکړي. د سارس پر ټي وي باندې دا چلیږي چې پاکستان چې هم دی سپوږمۍ ته دغه والوځوي. زه دا درته وایم چې زموږ خاوره، زموږ وطن ازادي غواړي، زموږ خاوره، زموږ وطن، او دا ازادي به پی ټي ایم راولي. پر دې خلکو باندې د ازادۍ لفظ ما درته وویل چې ډېر بد لګېږي. افغانستان چې ډېر ښه جمهوري طریقه باندې روان و، هلته هم دغه خلکو دا پوځي اسټبلیشمنټ هغه سرکار خراب کوي. نن هلته چې څوک ناست دي، هلته چې د چا قبضه ده، هلته چې د چا دغه دی، نن دوی هغه خپل د خپله سره اخته دي. چې پرون دوی وروستلو، هلته یې کښېنولو، یو جمهوري حکومت یې په ونړوئ، یو جمهوري حکومت یې ختم کوي، چې هلته یو جمهوري حکومت هغه یې ختم کوي. نن چې کوم خلک دوی قابضه کړي دي، هغه د دوی په مابین کې نن په خپله یو ډېر غټ درار روان دی. زه خو دا ورته وایم چې دا ډېر ښه کار وسولو چې د دوی پر مخ یې چپلاخه ورسره کړله، چې د دوی په خوله نه کوي، نن هغه نه ډیورنډ لاین ورسره مني، نه هغه دا ورسره مني. ګوره په دې وطن کې دوې مسلې چې دي، دا د روز اوله سره هغه دغه پرتې دي چې پاکستان نه و، د پاکستان د قیامه پاکستان مخکې چې باچا خان چې دلته د کوم وخت چې دلته دغه کېدی، چې باچا خان دا ورته ویلې چې ریفرنډم کېدی چې دلته د 3 پیټۍ کښېښول سي، یو دی د پښتونستان په نامه کښېښول سي، او یو کې جنایش دی، یو کې دغه ایش دی، دا د کښېږدي. خو دوی د باچا خان سره دا خبره نه ومنله. لیکن در ننه پورې د غټ پښتونستان خبره او د ډیورنډ لاین خبره هغه رقم پرته ده. دا د ختم کېدو والا نه ده چې دا د ختم سوي یا دا د ختم کېږي. غټ پښتونستان، لر بر افغان وطن او ډیورنډ لاین، دا پښتانه د ننه نه منلی دی، نه مني. د دې لنډ مثال دا دی، په چمن کې د شپږو میاشتو څخه یو دنده ناسته ده. د دې خو لوی مثال دا دی چې هغه مخامخ دا ورته وایي چې زه ستا ډیورنډ لاین نه منم. دا یو جلا خبره ده چې دوی به یا زور کوي، یا به زبردستي کوي، یا به دغه کوي. دویمه خبره دا ده چې ځانو ستا په تاریخ کې، ستا په کلتور، ستا په دغه کې، نن ستا په اسکول په نصاب کې تا ته ستا کابرین نه درښیي، او تا ته ستا د کابرینو نومونه یې ختم کړو. ستا کابرین ورځ په ورځ اوس موږ دلته خبره سر کوله چې موږ د ننه پورې پښتو سمه نه سو ویلی، موږ اردو ویلی سو، موږ پښتو نه سو ویلی. ولې په دې باندې چې موږ ته په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم نه کوي را، چې د کم کام چې په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وکړي، هغه به ترقي څنګه کوي، هغه به پرمخ څنګه ځي. د دنیا قومونه چې پرمخ تللي دي، د دنیا قومونه چې نن ترقي یافته ملکونه دي، هغه په دې باندې دي چې هغه په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم کړی دی. نو دا د تا سره ډېر
ډېر غټ دغه دی ناوخته دی مشران نور هم ناست دي او زه غرڅني ته د غرڅني دا ګردو د کوټې ضلع ته یوه کارکون ته ډېر ډاډ ورکوم چې ډېر عمر بعد دا زه منمه لیکن داسې مو دوی خاموش شوي په روزه کې مو ډېر پروګرامونه وکړو لیکن بیا هم تیار ورته زه سور سلام کوم چې کومه ورځ چې یو کلیني یا یو بله داسې خبرې د پی ټي ایم ځوانان ویشتې او راوځي دا خلکو ته ورښیي چې موږ د خپل وطن د خپل خاورې په نګ باندې ولاړ یو. ډېره مهرباني.